عارف وزیر لاړ. کله چې علي وزیر بندي و، منظور پښتون یې د مور لیدو ته کور ته ورغلی و. ادې، دا د کلا دروازې په ځای مو پرده ولې ځړولې او دروازه مو ایستلې؟ کله چې دروازه راټکېدلې، جنازې یې انګړ ته راوړي. تر اوسه 11 جنازې په همدې دروازه راننوتلې. نو زه هم د دروازې لټکېده، ستړې شوم. دروازه مې وایستله. اوس که څوک جنازه راوړي، دروازه به نه راټکوي، مخامخ به کټ انګړ ته راوړي. مورې عارف وزیر لاړه. څه لاړه؟ څه؟ عارف وزیر لاړه؟ عارف وزیر هم لاړه؟ دا ته څه وایې؟ زویه، عارف وزیر څه شوي؟ زویه، شهادت دې مبارک شه. شهادت هم لکه مسته شوخه پیغله، په تنکو تنکو زلمو پسې یې پام وي. عارف وزیر لاړه، تر هدیرې ورسره هر سړی په ویر لاړه. عارف وزیر لاړه. لکه شمشاد، لکه سپین غر، لکه پامیر لاړه. عارف وزیر لاړه. په خپله خاوره خپل وطن باندې افغان شهید سو، وزیرستان شهید سو. اتلسم له دې ټبره مسلمان شهید سو، وزیرستان شهید سو. پښتون ولس باندې له حده زیات زهیر لاړ. عارف وزیر لاړ. په دې هېواد د پنجاب واکمني نه منله، د انقلاب واکمني نه منله، نورې د تور سپین حجاب واکمني نه منله، د انقلاب واکمني نه منله، نه یې منله، نه یې منلو. په همدغه تور زنځیر لاړه. عارف وزیر لاړه. کلي پې وران سول، جنکۍ ورپسې وشړېدې. کلي پې وران سول، جنکۍ ورپسې وژړېدې، څو لیونۍ ورپسې وژړېدې. ځوابه ته هم په بلۍ ورپسې وژړېدې، څو جنکۍ ورپسې وژړېدې. د چا په خوښه که په خوښه د تقدیر لاړه. عارف وزیر لاړه. بس که وروره، عارف وزیر ژوندی دی. عارف وزیر یو نه دی، دوه نه دي، کروڑونه دي. عارف وزیر نه دی مړ، بلکې د ده په وژلو په زرهاو نور عارفان ژوندي کیږي. ته باوري اوسه. منظور بس عارف نه دی مړ، کارم وکړه. ای تورلنګیا،
په خلاص غوږ ویې واوره. دا سړی به ولې او دا ټبر به ولې څه به وکړي؟ هسې د فولادو غر به ولې. دی اوس راوتلی د ژوندون پسې او ځي بلا. دی اوس راوتلی د ژوندون پسې او ځي بلا. مرګه ته لا څوکې چې روان کمر به ولې. دا وزیر او ها مسید دا بل دا وړ زازی توری کوم یو؟ دورانی غلزی مومن ناصر به ولې. مست دی لیونی دی په څپو دی ډوبول کوي. مست دی لیونی دی په څپو دی ډوبول کوي. خوار شي سمندر دی کوم یو موج به په سر ولې. تور یې توره شپه یې د تور لنګ لمن دې ونغاړه. تور یې توره شپه یې د تور لنګ لمن دې ونغاړه. مړ په دې ارمان یې چې ختونکی لمر به وهلې. دلته یو عارف او یو عاشق نه دی، کروړونه دي. دلته یو عارف او یو عاشق نه دی، کروړونه دي. سور تاریخ د اور ته ګوره کوم شرر به ولې. سور تاریخ د اور ته ګوره کوم شرر به ولې. شاباس شاباس زامنو، خپلې نارې سره خبرګې کړې. د کابل او پېښور ناره کړې خبرګه. د مظلوم پښتون ناره د نړیوالو تر غوږونو ورسوئ. او خدای له مونږ سره دی او ټول افغان ولس نه له مونږ سره دی. په کابل به زړه نه تړئ. کابل اوس هغه کابل نه دی پاتې. د پردیو جاسوسانو منډۍ ده. د مفسدینو بازار دی. د پردي بالو مرکز دی. او سپېڅلي او افغانیت ته ژمن کسان ډېر لږ دي. دومره لږ چې حتی خپله دفاع ته اړتیا لري. له کابله هره خوا وږي لیوان راتاو دي. دا لیوان د پردیو ژوبڼونو دي او لګیا دي د کابل کمزوره کولو لپاره داړې تیرې کوي. پام چې وار خطا نه کوي. دا د کابل غږ دی. زه د کابل غږ پېژنم. دا غږ د کابل دی. دی زه کابل یم. هم توره هم قلم او هم کتاب زما په لاس. هم توره هم قلم او هم کتاب زما په لاس. مودونه پس بکیږي انتخاب زما په لاس. ایله به پې پوره کمه روژې او لمونځونه. ایله به پې پوره کمه روژې او لمونځونه. که پرېوت ابدالي غوندې پنجاب زما په لاس. عرب دی که عجم دی او که نور سوداګران یو وخت به ورسره وسي. حساب زما په لاس. قاضي و که ضیا که مشرف او که دا نور. قاضي و که ضیا که مشرف او که دا نور. خاوند د دوی به کله کې کباب زما په لاس. چې پلی شریعت کم د هیرا په منډۍ. چې پلی شریعت کم د هیرا په منډۍ. څه خوند کړي چې وي هلته احتساب زما په لاس. چې ګز کم له آمونه تر اټکه خپله سیمه. چې ګز کم له آمونه تر اټکه خپله سیمه.
یو وخت بسی ښکاره داسې تناب زما په لاس زه خړ خړ به راګوري وارخطا او سا نیولي زه خړ خړ به راګوري وارخطا او سا نیولي چې سوال وسي له دوی نه او ځواب زما په لاس چې شل ګزه پرتوګ وي او د غبرګې چادرۍ سمفلی په لاهور سي دا حجاب زما په لاس چې بل یې لمبې سي په ماڼیو د جهاد هم دین زما په لاس هم انقلاب زما په لاس چې زه یې کړولی یم 40 کاله په اور چې زه یې کړولی یم 40 کاله په اور یا خدایه ورته وټاکه عذاب زما په لاس چې خلاصه سي نړۍ د پاکستان له رضالته چې خلاصه سي نړۍ د پاکستان له رضالته خاونده پې ورسیخ قسم سیلاب زما په لاس چې ناست وي د اټک په غره شهید محمد عارف چې ناست وي د اټک په غره شهید محمد عارف د ده لاس کې وي توره او ګلاب زما په لاس د ده لاس کې وي توره او ګلاب زما په لاس